السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتاق علم ستاسو ورور یو ځل بیا د اباسین نیوز نه تاسو ته مخاطب شوم. جی کتونکو ماسپښین ټیم دی 15 روزه د بلار باندې تیرېدم خو داسې رش روش مې ولیدل ډېر زیات غریبانان خلک چې کوم دي یو روټو تنور نه چار چاپېره راتاو شوي او هلته کې هغوی پلاستیک بوتو کې چې کوم دی روټۍ بندوي او بیا دې کسانو ته ورکوي. مطلب ماسپښین ټیم دی هغه روټو باندې ډېر زیات رش نو ما وې چې یاره دا خو لکه ماښام ټیم هم نه دی چې یاره دا روټۍ دې وخت نه وړي. نو ما چې سوچ وکړو چې راشه د تنور له ورشي دا څومره ورځ د په دې لار باندې ځي او د تنور سره د پس د ماسپښینه د 12 بجو نه کافي رش وي. دا د دې مطلب د دې په شا باندې څه دي یا دا روټۍ ولې د لرې دي خلک دي چې دلته کې راځي او دا روټۍ وړي. خو چې کله ما معلومات وکړو نو ډېر زیات خوشحاله شوم. ډېر ښه کار شروع دی. پروس کال هم داسې شوی و داسې د ملګري وجه 2-3 کاله مخکې هم شوی خو ما پروس کال هم وکړه تنورونو باندې به داسې رش وو خو ما معلومات نه و کړی. نو دوی وی چې یاره دا پروس کالو دا بل کالو دا چې کوم دی دا ټول عمده سلسلې واره دا پروګرام چې کوم دی روان دی. بلال فاونډیشن په نوم باندې زمونږ یو ملګری دی. معلومات خو الله چې ما پټ پناه وکړو په الله برته قسم وخورم چې دې کس نه میلاو شوی ما بلکل لیدلی مې نه د دې حق له. اوس به مې زړه کېږي چې انشاءالله زه ورشم او هغوی سره خپل گپ شپ هم ولګوم چې ماشاءالله ډېر زبردست کار مو شروع کړی دی او غریبانان خلک درنه ډېر زیات خوشحاله دي. پاریشان علاقه کې داسې 4-5 تنورونه دي چې د غریبانانو لپاره یې بک کړي دي. راځي چې کوم غریبانان خلک دي نو هغې کې چې کوم دی روټۍ هغوی ته شپږ روټۍ چې کوم دی هغوی ته پیکینګ شوی دی او هغه روټۍ غریبانانو ته میلاویږي. نو تفصیلي پروګرام به درته ښیم چې کوم د لمبیان د ملګري ناست دي روټو پیکینګونه کېږي روټۍ پخېږي دوی سره به خبرې اترې کوو. په الله تعالی دې کوچي بایله ډېر عمر او ژوند ورکړي. داسې موږ کتلي دي د خلکو سره ډېرې زیاتې پیسې ډېر مال حالې ډېرې ځمکې خو مطلب په هغې باندې ډېر زیات نازېږي. نو هغه انسان نر انسان دی تکړه انسان دی او دا په کار باندې راځي چې په دنیا کې داسې ښه کارونه وکړي د غریبانانو خیال وساتي د بېوسه خلکو خیال وساتي او داسې خدایي خدمتګار شي نو هغه دنیا هم ښایسته شي او دا دنیا هم ښایسته شي. راځئ دوی سره خبرې اترې کوو. جي کتونکو تاسو کتلی شئ دا شپږ روټۍ دا پیکینګ کېږي. استاد دا څو روټۍ دي؟ شپږ روټۍ دي که نه جي. دا د څه ټایم نه تاسو دا روټۍ پخول شروع 12 بجو نه که نه جي په کارډونو باندې ورکړي. مطلب چې یو سړی داسې راشي نو ډایرکټ نه میلاوي داسې نه میلاویږي. دی به ځای کوچي د دې کارډ راته لږ وښیي. دا کارډ 4 نمبر پې لیکلي 4 نمبر دا 2 او 4 لکه دا ستاسو تنور دی هغه یو پیکج روټۍ ده. بلال فاونډیشن غریبو کے لیے رمضان پیکج هریجن تحصیل څنګه ضلع جانان په ډېر ښه کار روان دی. ښه مزېدار کار دی. خلک خوشحاله دي که نه ډېر خوشحاله دي ډېر زیات. تاسو هم دا پیکینګ کوئ که نه؟ موږ هم دا پیکینګ کوو بس دا نه رسي دا خو ډېرې روټۍ دي که نه 3-3.5 روټۍ دي. نو دا 3-3.5 روټۍ د یو تنور نه وځي دا یو تنور نه. نو دا خو کم از کم دا کافي ډېرې پیسې ورکړي. کتونکو دا کتلی شئ دا پیکینګونه دا شروع دي. شپږ روټۍ چې کوم دي دا غریبانان خلک راځي او مطلب دوی ته دا پیکینګ ورکوي یو کارډ ورکوي. دا تاسو کتلی شئ څوک وایي چې یاره دا کارډ به موږ ته چېرته میلاو شي داسې لکه چې دوی هوټل ته راځي دا روټۍ به ورته داسې نه میلاوېږي. دا به ځئ د کوچي حجرې ته انشاءالله دا کارډونه به تاسو هغه ځای نه راوړئ چې کارډ ورکوئ تاسو له به پر کارډ چې کوم دی 6 روټۍ درکوي. کتلی شئ تاسو دا لمبیان ملګري لګیا دي ماشاءالله ماشاءالله. استاد جي څنګه تګی شوی خو نه دا چا په کار یې نو کوچي ځان وایم دا ټولې خبرې به دا کارډونه دا د خلکو راوړم په دې کارډونو باندې به تاسو ته چې روټۍ میلاویږي. خو د کارډونو تفصیل درته وایم چې کوم د ریچن علاقې سره باشنده نږدې خلک دي هغوی ته دا پیغام دی. ټول سیسټم د نن ماسپښین 12 بجو نه شروع دی او پېښاوري A1 نان شاپ په دې کې ریچن کې به تاسو ته دا روټۍ میلاویږي چې په کارډونو باندې خپلې نمبر دلته استاد جي څوم نمبر والا کسان راتلی شي دلته مخکې خو هغه ځای کې 2 نمبر و بس هغه کس لاړې و دا 2 والا مونږ ته والا کوم 4 والا مونږ 2 او 4 چې په کارډ باندې وي نو دا د اریچن اډه کې چې کوم دکان دی کې پلانکو جاړه چې کومه ده دا وګوره دا تیاریانې شروع دي. روټۍ د ماښامه پورې به انشاءالله داسې رقم تیارېږي. دغه وړه غږي ورته دا تروړې استاد دا راته ووایه د ورځې کم از کم دی یو تنور نه څومره روټۍ څو تروړې وځي د خیره 10-11 روټۍ 10-11 تروړې که نه
یو من توړی صحیح کتونکو دا یو شارټ شان ویډیو مې سره شیر کوله چې ریچن کې چار چاپیره څومره خلک وي ریچن علاقه باندې تحصیل تنګي علاقه د هریچن نو هغوی ته مطلب غریبانان خلک وي وس داسې نه وي په کار د وس والا خاوندانو ته وایم چې دا روټۍ هغوی نه وړي اکثر ورشي هغوی هم کارډونه راوالي نو داسې خلک شته چې هغوی د رزق درک نه لګي وس یې نه وي نو کوشش وکړئ چې دا ویسئ وس والا خاوندان یو خو غریبو خلکو ته یې ورکړئ شپږ روټۍ د هغوی په ډېر یو د وخت په یا روانه وي او کوچي به الله دې کامیاب او کامران ساته الله دې خوشحالۍ نصیب کا چې ته د غریبانانو خلکو دومره خیال ساتي او مطلب زبرګه میاشته د برکتونو میاشته د دعاګانو میاشته د بخښنې میاشته الله تعالی دې هغه ځای کې په کار راوله الله دې کامیاب او کامران ساته کوم خلک زما اواز اوري هغوی ته وایم چې کوم وس والا خاوندان دي تاسو هم کوشش وکړئ کم از کم زما په سوچ باندې د 50-60 هزار روپو روټۍ د یو تنور نه چې کم دی پر ډې وځي نو دا لکه دومره اخلاص کوي نو داسې خلک شته دی چې یاره هغوی سره ډېرې تېرې وي پیسې وي ورسره ډېر مال حال وي ورسره مطلب هغه یې پنډ کړي وي چې یاره مطلب زه نار نه شم یا به زما په کار راشي په کار هغه نه شي راتلی په کار دا راځي نو کوشش وکړئ دا پیسې په خپل ژوند باندې استعمال کړئ د الله په لار کې ورکړئ داسې په غریبانانو خلکو باندې تقسیم کړئ نو دا دنیا به مو ښایسته وي هغه دنیا به مو ښایسته وي او دا چې کوم دی کوچي بای د خپل یو زوی دی بلال فاونډیشن دا تنظیم چلی او ورسره یې دی نه علاوه هم مونږ ته په پته وه چې یاره خلکو سره به ډېرې زیاتې مرستې کولې خو الله دې کامیاب او خوشحاله ساتي خدای پاک دې ریاکارۍ کې نه راولي بس صرف دا زما زړه غوښتل کوچي بای الله دې کامیاب ساته او الله دې ستا په رنګ وس او توفیق مونږ ټولو مسلمانانو له راکړي چې دغه رنګې د غریبو سره ملاتړ جوړ شي ډېره مننه والسلام